خلق خپل فاصلې وهي لګیا دي، خلق خپل فاصلې وهي لګیا دي، پښتانه یو بل خپې وهي لګیا دي. هغه ماو تا ته چې وې شراب حرام دي، هغه ماو تا ته چې وې شراب حرام دي، هغه خلق خو کاسې وهي لګیا دي. ستاسو خار دی خو آباد د چا په سر دی، ستاسو خار دی خو آباد د چا په سر دی، پښتانه پکې بیلچې وهي لګیا دي. سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه باچا خان ننګیال یم. ډېر ټایم بعد د ډېرې وقفې نه بعد یو ځل بیا د غره لمن د دغه پیج نه رامخامخ شوم او د نورو پروګرامونو په شان څنګه چې تاسو ته پته وي چې موږ په دغه غره لمن په دغه پروګرام کې ادبي خلک میلمه کوو، د هغو نه شعر اورو. نن هم راسه یو ځوان فکره شاعر، ځوان شاعر، خوږ لیکوال ریاض ناصر صاحب هم میلمه کلی دی. غوښتلم چې د هغه نه څه ریکارډ کړو، نو ټولو نه مخکې ریاض ناصر صاحب ته سلامونه وایو. سلامونه بعد راځه شریک. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو د ټول ټیمو چې تاسو زموږ خواله راغلئ، زموږ دې ټاټوبي ځان تشریف راوړو او بلکې تاسو د اختر مبارکي هم وایم او کتونو ته هم چې کومه د اختر مبارکي. زه به درته ټوله مخکې چې کومه ده یو مات ګوټ شانته کې هر څوک غلي یو اشنا خبرې نه پټېږي، هر څوک غلي یو اشنا خبرې نه پټېږي، خلک پوهېږي ښه صفا خبرې نه پټېږي. ټیک ته تا مړ کو بیا دې وې چا ونه لیدلم، ټیک ته تا مړ کو بیا دې وې چا ونه لیدلم، دلته تیاره وي په رڼا خبرې نه پټېږي. او ماښام یو ګوټ په میکده کې چرته غلی وسکم، ماښام یو ګوټ په میکده کې چرته غلی وسکم، بیا وي خبر ټوله دنیا خبرې نه پټېږي. او بل شعر دی پکې چې پټې خبرې کو هر څو یو بل ته پټې وکړو، پټې خبرې کو هر څو یو بل ته پټې وکړو، رسوي یو بل ته هوا خبرې نه پټېږي. پټې خبرې کو هر څو یو بل ته پټې وکړو، پټې خبرې کو هر څو یو بل ته پټې وکړو، رسوي یو بل ته هوا خبرې نه پټېږي. موږ په ژړا ستړي شو، موږ په جنازو ستړي شو، موږ په ژړا ستړي شو، موږ په جنازو ستړي شو، موږ پښتانه خو د یو بل په ښخېدو ستړي شو. او بس دی زمونږ نور د صبر کاسه ډکه شوله، بس دی زمونږ نور د صبر کاسه ډکه شوله، موږ په ناکام ناکام ژوندون کې د مودو ستړي شو. بس دی زمونږ نور د صبر کاسه ډکه شوله، موږ په ناکام ناکام ژوندون کې د مودو ستړي شو. څوک په یوه خېټه روټۍ پسې د ملکه ورک شو، څوک په یوه خېټه روټۍ پسې د ملکه ورک شو، څوک پلاوونو کبابونو په نشو ستړي شو. او یو خوا فریاد د مظلوم بل خوا ته ژړا د یتیم، یو خوا فریاد د مظلوم بل خوا ته ژړا د یتیم، مونږ په دې چم کې تل په دغه اورېدو ستړي شو. تقریبا څه 12 کاله مخکې ما لیکلی و، چونکې دا مقدم د اختر دی، خو زه ذهن لرالی وایي چې مې کټ وړې مقبرې له ته به راشي او که نه، چې مې کټ وړې مقبرې له ته به راشي او که نه، په سلګو د سرخازۍ له ته به راشي او که نه، ټول یاران به مې په زوره زوره جاړي، ټول یاران به مې په زوره زوره جاړي، د ژړا یوې شېبې له ته به راشي او که نه. او ارماني چې له دنیا د مخ نه لاړ شم، ارماني چې له دنیا د مخ نه لاړ شم، زمونږ چم خالي کوڅې له ته به راشي او که نه. او ریاض محمد ناصح چې خاورو لاندې پروت یم، ریاض محمد ناصح چې خاورو لاندې پروت یم، په سلګو د سرخازۍ له ته به راشي او که نه. یو زوړ شعر دی وایي ښه وه ډېره ښخه وه او تېره زمانه ښه وه، ښه وه ډېره ښخه وه تېره زمانه ښه وه، بش کې به خاښۍ را شپېل کور کې به خپلبخه وه، او کټ به یې ځوړند کلی و جمع به وه شپه ښه وه، او روغ به صحتونه و مالګه مساله ښه وه، او هر سړي نمبر به و وار په وار قصه ښه وه، او ژاړم په تېر وخت پسې هغه زمانه. د ریاض ناصر صاحب د خوږو ښکلو شعرونو نه بعد ما باچا خان ننګیال له اجازت راکړی دی بل پروګرام